الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز قدرمند درنو ورنو، زمونږ استاسي په پښتني معاشره یا ټولنه کې په سلو کې د اتیا زنانو سره یو ظلم روان دی چې اکثرین علما دا غینه چوپ خوله دي، خو چونکې شریعت اسلام او مقدس دین چې ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي هغه باندې باید سترګې پټې نشي. زمونږ استاسي په ټولنه کې یو ظلم هغه دا روان دی چې په نکاح کې د ښځې رضا یا د هغې سره مشوره نه کېږي. دا اسلام و ښځو ته یو کامل حق دا ورکړی دی چې په نکاح کې د ښځې رضا حق ده. که چیرې په نکاح کې ښځه راضي نه وي دا نکاح مردوده ده. خو چونکې په پښتني ټولنه کې ډېر داسې نارینه شته، ډېر داسې پلرونه او ورونه شته چې هغوی په رواج او رسمونو پسې ځي خو شریعت یې شاته غورځول. خو دغه رسمونه یا رواجونه به دوی کندې ته واچوي په داسې حال کې چې په شریعت باندې تلل او په اسلام باندې خپل ځان خبرول، قدم قدم پر شریعت او پر اسلام باندې تلل، دا د دارینو د دنیا او آخرت کامیابی ده. په قرآن عظیم شان کې رب لا یزال دا فرمایي وعاشروهن بالمعروف. اے مومنانو تاسې د خپلو ښځو سره ښه سلوک او ښه ژوند کوئ. دا د قرآن عظیم شان فرمان دی، الهی حکم دی. اوس د ښځو سره ښه سلوک او ښه ژوند چیرې دی؟ ډېر به وي، خو چونکې په نکاح کې ښه سلوک او ښه ژوند په سلو کې اتیا پاتې شوی. هغه د ښځو دغه حق خوړل دي چې هغه د ښځې په نکاح کې رضا ده. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته یوه صحابیه راله چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه د دې حدیث روایت کړی. یو سړي خپله پیغله لور په نکاح باندې چاته ورکړې وه، هغه په دې نکاح باندې راضي نه وه. نو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه ښځه راله او دا د نه رضایت اظهار یې ورته وکړ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه نکاح رد کړه. په بل حدیث شریف کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته وایي چې کله تاسې د یوې ښځې د نکاح اراده وکړئ نو د هغې سره په دې کې مشوره کوئ. او دا شان د یتیمې نجلۍ په متعلق باندې په حدیث کې راځي چې که تاسې هغه په نکاح ورکوئ مشوره ورسره وکړئ. که هغې خوښه وه یا یې سکوت وکړ هېڅ یې نه ویل نو دا سکوت هم د هغې اجازه ده، تاسې بیا په نکاح باندې ورکړئ. او که داسې شدید انکار یې وکړئ چې د ټولو زړه ته دا تېره شي چې په دې نکاح باندې هغه راضي نه ده
نو بیا په نکاح باندې مو ورکوي، نکاح باندې ورکول جواز نه لري. کنز العمال کې دا احادیث نقل شوي دي، کتاب النکاح کې. او دا شان په صحیح بخاری شریف کې حدیث راځي چې یو ښځه پلار په نکاح ورکړی و چې هغه خنسا بنت خزام الانصاریه نومېده، او دا سیبه وه، پیغله وه. نو دې په خپله نکاح باندې نارضیت ښکاره کړ، زه په دې نکاح باندې راضي نه یم، او دا ناراضیتوب یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې اظهار کړ. بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نکاح رد کړ چې دا نه ده جایز. دا حدیث شریف په بخاری شریف کې هم راځي، په 2 جلد کې مشکات المصابیح هم نقل کړی دی. دا شان که موږ خپلو فقهاو او علماو ته رجوع وکړو نو هغوی په کتابونو کې په دې باندې ډېر زیات ټینګار دا کړی چې په نکاح کې د ښځې سره مشوره دا د هغې حق، حتما باید د هغې سره مشوره وشي. که چیرې ښځه پیغله وي او دا یا خپله ووایي چې صحیح ده، خو یا که د شرم په وجه هغه سکوت وکړي، هېڅ نه وایي، دا د هغې رضا بلل کېږي. او که نجلۍ قطعا داسې اشد انکار وکړي چې ټول په پوه شي چې دغه انکار د زړه دی، بعض نجونې به خامخا هسې د ظاهربیني په بنا باندې یو څه انکار کوي، هغه ته نه کتل کېږي. خو که داسې قطعي ټینګ انکار وکړي چې تاسې په زړه کې در وګرځېږي چې دغه انکار یې نو د زړه انکار دی، نو بیا په نکاح باندې مه ورکوي. که څه هم دغه نکاح کتابونه لیکي چې د ټولو کورنۍ خوښوي، د ټولو قریبانو خوښوي، تر څو چې دغه نجلۍ دغه ښځه په نکاح باندې راضي نه سي، د نکاح نه سي ورکول. که یې ورکړي نو دا به یو زور او زبردستي بلل کېږي، دا د قریبانو ظلم بلل کېږي. که موږ او تاسې د خپلو علماو کتابونو ته رجوع وکړو، ټولو دا مسله په دقت باندې څېړلې ده. امام شامی رحمه الله پر رد المحتار 2 جلد کې، امداد الفتاوا 2 جلد کې، فتاوای منبع العلوم 6 جلد کې، فتاوای یوسفیہ 6 جلد کې، عزیز الفتاوا اول جلد کې، فتاوای دار العلوم 8 جلد کې، دې ټول کتابونه لیکلي. دا شان په احسن الفتاوا 5 جلد کې دا راځي. مولانا رشید احمد رحمت الله علیه لیکي که څوک عاقله بالغه ښځه په نکاح باندې ورکوي نو بغیر د دې د اختیاره بل څوک په نکاح نشي ورکولی چې دا په نکاح باندې مجبوره کړي، په زور باندې ورکړي. نو مخکې موږ وضاحت وکړ چې د دې خپل اقرار معتبره دی او یا دا چې دا به سکوت کوي. که چیرې د زړه انکار وکړي نو دا نکاح نه صحیح کېږي. معززو په دې کې باید ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د ښځې سره باید په نکاح کې مشوره وشي، دا ډېره ضروري ده. دا زموږ او ستاسې په ټولنه کې یو سخت ظلم روان د ډېرو علاقو د ډېرو سیمو پلار خپله لور یا ورونه خپله خور په نکاح باندې ورکوي او د هغې سره هېڅ صلاح او مشوره نه کوي، پر خپل طبیعت او پر خپله خوښه باندې دا نکاح کوي. کله کله د پیسو په خاطر وکړي، پلانی 10 لک روپۍ راکوي، 15 لک روپۍ راکوي. و ظالمه، ته د خپلې لور د خپلې خور ژوند ته نه ګورې، یو 10 لکه پیسو ته ګورې. او کله د ملګرتیا انډیوالي په خاطر او په شناخت باندې دا کار کوي، د خپلې خور او لور ژوند ته نه ګوري. کله کله د نورو مناسبتونو چې یاره یو سړی دومره شهرت لري نو راسه دغه سره دا دوستي وکړه، خپلې لور ژوند ته نه ګوري، خپلې خور ژوند ته نه ګوري. دا ظلم دی چې حقیقت ته راسو
الله تبارک وتعالی دا ښځه یو حور او انسان آزاد انسان پیدا کړی حره او آزاد انسان څومره حقوق چې آزاد انسان لري هغومره حقوق باید ښځو ته په پوره ډول باندې ورکړل شي. نو د هغه حقوقو څخه یو حق هغه په نکاح کې د ښځو خوښه رضا ده. دا د ښځو یو کامل حق بلل کېږي چې نکاح باید د دې په خوښه باندې وکول شي. قریبان دا حق لري چې دا په نکاح ورکوي، د دې دپاره کوم ځای انتخابوي، د دې سره به مشوره اخلي، د دې سره به مشوره کوي. که چیرې به دې خوښه وه نکاح به بیا هلته منعقده کوي. که چیرې د دې نه وي خوښه او د زړه قطعي انکار وکړي نو که د ټولو قریبانو خوښه وي هم دا نکاح نه صحیح کېږي چې وکړي. خو داسې هم نه ده پکار چې ښځه به بلکل په خپل اختیار باندې کوي. نه، ښځه به بیا د خپل مور و پلار سره، د خپلو ورونو سره، د ټولو قریبانو سره په دې کې مشوره اخلي چې هسې نه ښځه بیا داسې ځای خوښ کړي چې هغه به د ټولو قریبانو دپاره د سبا لپاره پیغور وي، بېدینه کور وي. دا ښځه خو څه ناقص العقله وي، یا د هغې مال ته وګوري، یا د هغې ښایست ته وګوري، یا د هغې شهرت ته وګوري، دا دومره مشهوره دی، نو دا یو څه کم عقلي ده. اسلام موږ ته صرف د دین مراعات راښودلی دی. که ښځه په نکاح کوو هم به د دین مراعات کوو، که وضو ته چیرې یو ځای ښځه غواړو د هغې ښځې دینداري ته به ګورو. ښځه چې خاوند او ځان دپاره د ژوند ملګری خوښوي، د هغې شهرت، د هغې مال، د هغې دنیا، د هغې ښایست به نه ګوري، بلکه د هغې دینداري ته به ګوري. نن سبا که یو پلار خپل زوی ته یو ځای نکاح وکړي نو هغه زوی صرف دا ووایي چې دا نکاح زما نه ده خوښ. که فرضاً دا خبره زوی وکړي نو پلار به یې څه ورته وایي؟ زما د خوا ته عاق یې. دومره سرناخلاصه پلاران هم شته. ښځه د نارینه لپاره د ژوند ملګری، د ژوند جامه ده. هسې خو هره ښځه د چا نه خوښېږي. د یو سړي به یو رقم عادات خوښ وي، د بل سړي به بل رقم. د زوی سره باید په نکاح کې مشوره وشي. که چیرې زوی صرف دا انکار بالفرض وکړي چې زما دغه ځای نه دی خوښ، هغه زوی بیا سپین سترګی بلل کېږي، هغه ورور بیا سپین سترګی بلل کېږي. خو هغه به د ډېره شرم و دې نکاح ته غاړه کښېږدوي، خو زړه به د غمونو او ناراضګیو ډک کړي. بعض د اول نکاح څخه به دا په زړه کې وي چې خیر اوس د پلار نکاح ته چې ماته یې کړې ده، یو څه وخت بعد به دویمه ښځه کوم. دویمه ښځه به وکړي، ژوند به یې نور هم تریخ شي. ځکه دا نن سبا ټولنې داسې سولې چې دا دویمه ښځه و، درېیمه ښځه تر څلورمې ښځې چې شریعت اجازه ورکړې ده، خو دا یو فشار ورسره وي، ذهني اثر ورسره وي، ذهني بوج او غم او تکلیف ورسره وي، ناراضي ورسره وي. نو په نکاح کې اول وار باید دغه احتیاط وشي. نو دا چې د حالت یو انسان د یو ځوان شخص دا حال شو چې هغه صرف بالفرد د نکاح په انکار باندې چې زما نه د خوښ، هغه سپین سترګی بلل کېږي، پلار ورته وایي زه عاقوم. نو ښځې بیا تر دې لا یو څه بېچارهګانې دي. نو هغه بیخي بیا پر خوله باندې څه نشي راوړلی. داسې نشي ویلی چې پلار په مخ کې د ورور په مخ کې پلانې زما نه دی خوښ، پلانې ځای نه خوښ دی. خو که موږ شریعت ته راسو، موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ته راسو، موږ د صحابه کرامو د هغې حالاتو ته راسو، د هغې زندګي وګورو، اسلامي ارشادات وګورو، نو باید موږ په شریعت باندې ځانونه برابر کړو، رواج او رسم دا پرېږدو. شریعت موږ ته دغه حکم کوي چې ښځه څنګه بالغه شي، په نکاح باندې بیا ورکوي. مال ته به نه ګورې چې د پلانې مال لري هغه به مرکه راته وکړي،
شهرت ته به نه ګورې چې فلانی دومره مشهور دی هغه به مرکه راته وکړي ښایست ته به نه ګورې چې یو ښایسته سړی به وګورم یو شی دینداري ته به یې ګورې او دغه شان په ډېرو احادیثو کې دا راځي په ډېرو آیاتونو کې دا راځي چې عزتمن او نازولی د الله په نیز باندې هغه پرهیزګاره د دین شخصیت الله تبارک وتعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کی دیر نازولی او عزتمن د الله تبارک وتعالی په حضور کی هغه څوک دی چې هغه ډیر زیات پرهیزګار وي په بل آیات شریف کې راځي ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او هغه بنده چې مسلمان او مؤمن وي هغه تر مشرک او تر غیر مسلم ډیر بهتر دی که هم د هغه مشرک او غیر مسلم هغه مال داغه شایست داغه شهرت تاسو ته خوند درکې خو تاسو به یو غلام مؤمن چې پیدا کړی هغه به خوشوي په بل آیت شریف کې دا راځي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تبارك وتعالى فرمائي کېدای شي چې تاسو به د یو شي څخه بد وي هغه به ستاسو دپاره خیر او کېدای شي چې تاسو به د یو شي شایست مالداري شهرت خوند درکوي هغه به ستاسو دپاره شر وي الله تبارک وتعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ نو ډېر خلک به د مسکین څخه بد وړي دینداري ته به یې نه ګوري خو د هغه مسکین دوستی به د لپاره خیر وي ډېر خلک به دنیادار او مشهور سړی دوست خوښوي هغه به ښه بولي خو کېدای شي چې هغه مالدار او مشهور او شهرت والا سړی ستاسو لپاره شر وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت صحابو ته وایي اذ ما اصحابو دا شوی چې څوک په نکاح باندې غواړي د څلورو وجوهو په خاطر باندې یو مالداری دویم شهرت دریم خایست څلورم دینداری اوس صحابه ته دا امر کوي چې په دې څلورو خاطرونو کې تاسو د آخري خاطر ټینګ کړئ چې دینداری ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لهجه باندې په ټوکی کې یو صحابي مبارک ته وایي چې په دیندار ښځې پسې وګرځې رستا د لاسونه سپېره سي دا زموږ خوږ پیغمبر یو صحابي ته وایي چې ښځه د څلورو شیانو په خاطر باندې په نکاح کېږي ښایست یې مه ګوره مالداري ته یې مه ګوره او دا شان شهرت مشهورواله ته مه ګوره دینداري ته یې ګوره د دینداري په خاطر باندې ښځه په نکاح که ښه پسې وګرځېږه چې لاسونه دې سپېرې سي یعنې ستا لاسونه سپېرې سي ته ډېر پسې وګرځېږه نو دا موږ او تاسو د خپل شریعت دغه حکم نو باید موږ او تاسو ځانونه په شریعت برابر په رواجونو پسې نسو ولاړ چې څنګه موږ ته د شریعت حکم دی موږ به هغه مراعاتوو نو معززو دا مې یو څو خبرې د نکاح متعلق وکړلې چې باید هر مسلمان و دې ته په دقیق نظر باندې وګوري که خپله لور په نکاح باندې ورکوي د هغې څخه به اجازه غواړي یا به هغه خپله اجازه کوي یا خو به سکوت وکړي یا به د واده په وخت کې د هغې وکیل طلب سي هغه به خپل وکیل ونیسي او دا شان مثال چې کومه کورنۍ ته ورکوي د هغې کورنۍ هغه ځوان ته به ګوري ښایست ته به یې نه ګوري چې دا ښایسته دی مالداري ته به یې نه ګوري چې دا ډېر مال لري شهرت او یا مشهوروالی هغه ته به یې نه ګوري
لوی رتبه ته به نه ګوري دا د شریعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم دی که چیرې ته به ځان پسې ګرځې چې یاره هغه لږ ښایسته وي هغه دینداره نه وي نو دا به ستا دپاره د ټول ژوند ناکامي وي ځکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم دی چې تاسې د چا دینداري پسې ولاړ شئ مالداري پسې مه ځئ ته به ګوره چې یاره یو مشهوره یو شهرت والا کس پیدا کړم خو هغه شهرت والا به ستاسې دپاره بد او شر وي یو مسکین هغه به ستاسې دپاره خیر وي که په ټولنه کې نن موږ او تاسې وګورو هغه ډېر شهرت والا ډېر مالداره او یا ډېر ښایسته هغه به چې په نکاح باندې کومه ښځه ورکول سوې وي په سلو کې 95% تر 98% پورې د دې په کورونو کې خوشحالي نه وي یو خدا چې مالداره سړي ته هر څوک دغه امید لري بس هغه به مثال دا زنانه خو نن سبا ډېرې وځي هغه هم دغه امید ورته لري چې موږ سره په نکاح باندې د دوی ملګرتیا وسي دا وسي ها وسي خو چونکې مثلا دا مالداري داسې شی شو چې د هر چا سترګې و نظر دته ور اوړي د ده د خپله کور په دې باندې شوق ماتېږي دغه رقم شهرت هم دی نن سبا اکثره بېعقلانې ښځې په شهرت پرسته سړي پسې ځي نو د ده به هم هغوی ته نظر ور اوړي د خپل مېرمنې څخه شوق په دې باندې ماتېږي دغه شان چې دوی ډېر ښایسته وي نو خامخا به نن سبا زنانه په ده پسې ګوري یا به نو د ده نظر هغې ته ور اوړي دغسې ټولنه جوړه سوې ده نو د ده به خپل زړه د خپلې مېرمنې څخه مات وي خو هغه څوک چې هغه دینداره وي هغه خپل نظر هم د پردیو ښځو څخه ساتي هغه خپل ځان هم ساتي دغه ټوله مینه پر خپل کور باندې خپلو بچانو باندې وي نو هغه دپاره بیا ډېره کامیابي وي د هغه زنانو دپاره بیا ډېره زیاته خوشحالي وي که موږ تاسو په ټولنه کې وګورو کومو انسانانو چې علماو ته خپلې ښځې ورکړي دي کومو خلکو چې طالبانو ته خپلې ښځې ورکړي دي دا منونکي د هر څوک مني چې دغه ښځه که د طالب سره ده خوشحاله ده تر هر چا ډېره خوشحاله ده او که د مولوي صاحب سره ده ډېره خوشحاله ده الله تبارک وتعالی د موږ تاسو ټول ته توفیق نصیب کړي چې خپله لور داسې چا ته په نکاح باندې ورکړو خپله خور داسې چا ته په نکاح باندې ورکړو چې موږ د دینداري په خاطر باندې ورکړو د هغه دینداري وګورو مال ته ونه ګورو دولت ته ونه ګورو شهرت ته ونه ګورو ښایست ونه ګورو دغه شان که کومه ښځه موږ په نکاح کوو د ښځې شهرت ته ونه ګورو د ښځې ښایست ته ونه ګورو د ښځې د کورنۍ مال ته ونه ګورو بلکې د ښځې دینداري ته وګورو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته